سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. افغان دولت له طالبان سره د قطر په دوحې ناسته کې چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ پیل شي د ګډونوالو نوملړ اعلان کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې د افغان دولت لوري د سیاسي ګوندونو، سیاسي او جهادي شخصیتونو، مدني ټولنو، خبریالانو او اړوندو دولتي بنسټونو د استازو په ګډون 250 کسان ګډون کوي. په دې بین الافغاني ناسته کې چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به په دوحې ښار کې پیل شي، ټاکل شوې یاده ډله د سولې د څرنګوالي په اړه له طالبانو سره بحث وکړي، خو دغه ناسته هیڅ اجرایي بڼه نه لري. په هرات کې د سیلابونو د بهېدو له امله تر اوسه 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 10 نور ټپیان دي. په دې سیلابونو کې چې د هرات په 10 ولسوالیو کې راوتي یو شمېر کورونه په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او نور څاروي هم له منځه تللي دي. د هرات د والي ویان زیاتوي په دې لړ کې په اوبې ولسوالۍ کې یو فلانکوچ موټر له 12 سورلۍ سره یو ځای تری تم شوی او د هرات کندهار لویه لاره هم د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 12 ولسي وګړي ټپیان شول. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه پیښه تیر ماښام نږدې 2 بجې د یادې ولسوالۍ په بازار کې په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا په ټپیانو کې 6 ماشومان هم شامل دي او د ټولو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. طالبانو د تخار په چواب سرحدي ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر یوه ټولي په برید کې 15 سرتیري له ځان سره بیولي دي. د تخار امنیه قماندان حشمت مسلم وایي دغه پیښه نن سهار وختي رامنځته شوې او تر اوسه د بیول شویو سرتیرو د برخلیک په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. ویل کېږي په دې نښته کې چاته زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې په یو توغندیز برید کې د 2 میرمنو په ګډون 4 ولسي وګړي ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان ادعا کوي چې دغه توغندی د طالبانو له لوري توغول شوی، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 7 نور کسان هم ټپیان شوي دي. او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي د ترکیې د ولسمشر له سلاکار ابراهیم کالین سره په واشنګټن کې ولیدل. زلمي خلیزات په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي او دا چې ترکیه د افغانستان له سولې بهیره ملاتړ کوي هرکله یې کړی دی. نوموړی زیاتوي دمګړی په واشنګټن کې دی او هغه راپورونه سم نه دي چې ګواکې دی په دوحه کې پر خبرو بوخت دی. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.